هر څه له مخه دوستانو پر دې موضوع باندې یو ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. راځئ تر هر څه له مخه دا راسره وګورئ. کله چې د پاکستان افغانستان سره تعلقات یا طاهر خان له دا اړیکې انټرویو را مرکه سره قوي او په یو پوخ بنیاد باندې بنا وي بنسټي وي او بنیادي وي نو د دریم هیواد هغه ته څوک نقصان نشي رسولی. ګوره افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی او باید چې موږ دا د زړه نه ومنو. هغه کار چې سره تعلقات کې هندستان د قبل د پاغه موږ ته اعتراض نه پکاره او دا پاکستان پالیسی ده تر دوه هیوادونو په تعلقاتو باندې دا دغه کار دی په دې کې د پاکستان هیڅ په دې اعتراض نشته. خو کرنا کله او سوچ پیدا شي چې دوه هیوادونو د شنو ممکن ده چې پاکستان خلاف پکې سوچ شي، خو لکه ګومان نه کوم چې افغانستان وداسې سوچ کوي چې پاکستان ته زیان ورسي. ګوره بل خبره ده د هندستان د خارجه وزیر او د امیر خان متقی ټلیفوني خبرې وشوي، بیا خبرونه راځي چې د افغانستان چې کوم نائب وزیر داخله دی ابراهیم صدر هغه هندستان ته لاړ، داوا شو چې هغه په پټ سفر تللی دی. هغه ور ما چې معلومات وکړه هغه دفتر نه هغه تل بالکل تللی دی، لیکن هغه د علاج لپاره او واپس هم راغلی دی. نو معنی دا ده چې ځنې شیان حقایق په ګوره صحافي کار سر اوس تاسو خبره ما دې ځکه کوله بخنه تاسو منسټر کې خدا خبر ګوره انټرنیشنل ادارو رپورټ کړو دا نه پس راغلی ولګه د پاکستان میډیا یا د افغانستان میډیا لوکل میډیا نو دا خبر ورکړي نه. ګوره د نه دا هندستان کې اخبار دی او دا صحیح وای چې دا خبر اول د هندستان میډیا کړو ولته اخبار دی سنډے ګارډین په نامه باندې او اکثر چې د هندستان صحافیان تاسو تاسو کنه هغه چې دا د هندستان چې کوم انټيليجنس ادارې دغه ته نږدې اخبار دی هغه دا خبر اول ورکړه هغه دا افشا کړه دا خبره. لیکن ما چې څومره معلومات وکړو په کابل کې دا هغه دفتر نه نو هغه د علاج لپاره دی او په خو به خلک پاکستان ته علاج لپاره تل اوس ډېر عام خوري راځي بالکل سره لیډران راځي، لیکن ممکن د ځنې وخت بس هغه علاج په ملک نه زمو پاکستانان هم هندستان ته علاج لپاره ځي کنه دا چې کله دا حالت خراب شو د موږ درې مریضان ته خو ویزه نه ورکی کنه ډېر خلک واړي بچ کوم علاج پاکستان کې نو ارسل خو لندن ته نشي دی کنه ارسل خو امریکا ته نشي دی کنه خو به اسانه ده پر ګوره تشویش موږ ځکه نه ده پکار چې تاسو ګوره په دې 13 سلور میاشتو کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان خارجه وزیر سره تقریبا په یو میاشت کې درې ملاقاتونه وته ویل شي. کابل کې وشو، بیا په دوه ملاقاتونه، بیا په چین کې وشو، بیا تاسو ته چې د غیر تجارت وزیر دلته راغی، بیا د بارډر کوارډینیشن کمیټه غونډه وشوه، بیا ټلیفوني خبرې خو 19 اپریل نه پس چې کله 19 اپریل نه وروسته چې کله ساندار تللی دی نو تقریبا 3 سلور ځله په ټلیفون خبرې شوې دي. نو چې دا غي په ټلیفون باندې خبره کیږي نو زوري تشويش کې ونه چې تاسو سره هغه د سفیر تعلقات برکه په نیو ډیلی کې هوته اوسه پورې سفارت طالبانو سره نه دی، صرف د ممبئی ښار مسلیټ وته ورکړل دي. سر د سفیر موجود دی، دا غي د سفیر موجود دی، سفارتخانه اخلاص دي، د پاکستان سفارتخانه د پاکستان سلور کونسلګری په دې هیڅ حالت کې نه دی بند شي. هندستان خو بند کړی وي، هندستان پر سفارت هم بند کړو، هندستان پر کونسلګری هم بند کړی وي، تاسو تجارت هم زیات دی، تاسو دلته افغانستان خلک ډیر راځي حتی تشویش نه دی پکار او تعلقات چې کله پر مخزي یو خبر اخیره کوم په دې موضوع باندې چې تخپل ځای چې د کنه سپیس په یو ځای کې هغه مکمو ته چې کله دښمنی کې بل هیواد سره تعلق سره خرابې طاقت استعمال کې بد اعتمادي پیدا کې یا غیب بد اعتمادی پیدا کې تل ورکول کوشش کوه نو ته چې دا کارونه کوي نو ستاره پر ځای الته کمی نو چې زه دې کم شي نو خو برازي هرنو فورسز خبرو کانو د دې خدا مطلب شو چې بیا به د انډین چې څومره لوبیز دي یا نور داسې لوبیز دي چې هغه د پاکستان هم انسټیبل لید غواړي او د پاکستان او افغانستان تعلقات هم خراب لید غواړي اي ته خو بیا زیات پروएक्टिव شي په دې معاملاتو کې. ګوره ول بلا سی پیک تا د سی پیک افغانستان ته غزول یا توصیه ورکول دا د وړاندې یو موضوع و دا مخکې هم چې د پاکستان او د افغانستان پرمنځ خبرې شوې دي نو دا حتی چې د طالبانو نه مخکې په دې باندې بکره ناکله په بیانونو کې را دي ذکر کېده، لیکن اوس چونکه افغانستان کې جګړه وا چې کله جنگ نو ډېر داسې منسوبې دي پروژې دي چې په هغه کې تاسو ټاپي والا د ګیس وګورئ، کای کې تاسو کاسا د غزر چې کوم د بجلی د درآمد کولو یو پروژې دی یو منسوبه ده هغه باندې هغه کار خو نشو کېدی کنه. نو لہذا افغانستان کې جګړه نشته اوس یو خو فرصت ته چې افغانستان کې دغه تجارت ته سوداګرۍ ته ترانزیت ته کنیکټیویټي
دې ته لکه یو توجه وکړي. نو سی پیک دا ماره کې چې اوس په بیجینګ کې 13 میاشت غونډه کې د دې ذکر راغی، نو معنی دا ده چې خارجه وزیرانو چین چونکې سرمایه‌کاري خو چین کوي کنه، پای کې پیسې خو چین لګي، نو چین په دې باندې راضي شو. او بل پکې مهم پرمختګ دا دی چې نن هم کله ما تاسو د اسحاق ډار د خبري کانفرنس خبره کوله، نو هغه یو بل منسوبې هم ذکر وکړو. نن هغه یو واره بیا تشریح وکړه چې د ازبکستان نه افغانستان د لارې پاکستان ته چې کوم د ټرین هغه پټلې ده د اورګاډي دغه به دغه تیریږي، دغه کې به داخليږي په خرلاچو کې په کورمه کې. نو هغه کې دا خبره وکړه دا ډیره مهمه ده چې چین هغه د پاره په پیسو ورکول باندې هم صلاح کړي دا. ګوره پیسې د یو منسوبې د پاره د هیوادونو افغانستان پاکستان خو او بیا خپل ازبکستان خو دونه مالدار هیوادونو خو نه دي، هغه له پیسې پکار ده. نو دا مهم پرمختګ دی. د سی پیک د پاره یو سوچم شروع شوی دی چې سی پیک کله غزول کیږي، توسيع ول ورکول کیږي، نو کومه منسوبې به هغه مې ساګدار وي چې د کابل نیواله د پیښور نیواله تر د کابل پورې موټر وې، او دا پروژه څنګه ما په نسبت باندې عملي کیږي ځکه زرشي د تخبط راځي تورخم پورې ډېر خرور دی خو بیا تورخم نه تاسو بتلې زه خپلم ډېر په طرفونو باندې د تورخم نه واره تر د تورخم نه تر جلال آباد نه کابل پورې ډېر زیات خ علاقه سم روډ دی، یو د مخکې نه یو لار شته او ممکن ده چې په دې پرمختګ. دوستانو د طاهر خان لالا مرکه له خیبر نیوز سره تاسو وکتله. د هندوستان د پاکستان د افغانستان او د هندوستان د اړیکو او پاکستان ته نقصان یا د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې د سی پیک په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي. تیره ویډیو کې ما درته ویلې څو ورځې مخکې چې د چین تاسو به هم لیدلی وي په خبرونو کې د چین پاکستان افغانستان تر مابین د امیر خان متقي اسحاق ډار او د چین وزیر خارجه تر مابین یو مجلس په دې مجلس کې هوکړه پر دې باندې وسوله چې د سیفیک روډ به تر کابل پورې غځیږي چې پر دې باندې درو سرو هیوادونو یو متفقه فیصله وکړله. او ورسره سره مثلا پر دې بنیاد باندې هم امیر خان طاهر خان لالا تاسو ته معلومات درکړي سی افغانستان یقیني دی کې شک نشته یو آزاد یو خپلواک هیواد ده. افغانستان باید هر هیواد بیا خاص کر په شمول د گاونډیانو بیا خاص کر پاکستان دا باید تسلیم کی چې افغانستان یو آزاد یو خپلواک هیواد ده. په چارو کې مداخلت باید یو هیواد مونږ کړي. افغانستان فوسو خپل نظام خپل یکار خپل یولس څنګه برابروي، لچا سره اړیکې سمولې، لچا سره سفارت خلاصوي، دا هیڅوک بل هیواد افغانستان ته لار نشي ورښودلی، نه باید ورته وایي. که افغانستان له هندوستان سره اړیکې برابرول غواړي د سفارت له لارې یا ورسره د ویزو له لارې چې هر څه وي افغانستان پکې ګټه وي، افغانستان او هندوستان دواړه خپل تعلقات ښه کوي، پاکستان په مابینځ کې نه وردانګي نه به ورته وایي چې تاسو به تر مابین تعلقات نه ښه کوئ ځکه چې هندوستان زما دښمن ده، غیر مسلم هیواد ده، او افغانستان چې د یو مسلم هیواد د مسلمانان دي زموږ ګاونډی د هندوستان سره به اړیکې ښه کول نه غواړي. دا به قطعا هیڅکله نه پاکستان وایي، نه به د دې سوچ او فکر لري، او نه به هندوستان داسې خبره کوي چې افغانستان او پاکستان تر خپل مابین تعلقات ښه کول غواړي. د پاکستان او د هندوستان د پاکستان او د افغانستان تر مابین تعلقات ښه کول ډیر ضروری دي ځکه چې خاص کر په پاکستان او افغانستان کې په زیات تعداد پښتانه دي، نو د دغو تر مابین د دوه هیوادونو تعلقات ښه کول ډیر اهم ډیر ضروری دي. نو هیڅ کله به هندوستان دا نه وایي، نه دا ګمان کوي چې زما په فرمایش به افغانستان تعلقات له هغه هیواد سره ښه کول غواړي کوم چې زما مرضي یا زما خوښه وي. نو پاکستان د هندوستان دښمن ده، نو هندوستان به دا نه وایي چې مثلا ته ولې زما له دښمن سره تعلقات یا سفارت یا داسې مثلا تعلقات ښه کول غواړي، دا به هیڅکله سوچ او فکر کې هم نه راوړي. نو درته هم ویل چې افغانستان خپلواک هیواد ده، لکه طاهر خان لالا په وینا باندې یو ښه فرصت لري، امن ده پکې، څه هر څه پکې برابر دي، که څه هم اقتصاد یا کمزوری مثلا اوس فی الحال تر نورو هیوادونو، نو افغانستان لره دا مثلا یو خپلواکي ده چې افغانستان په خپل مرضي باندې د افغانستان مشران د اسلامي امارت له هر هیواد سره تعلقات ښه کول غواړي، هغه د دوی مرضي ده، که له ایران سره که له امریکا سره که له نورو هیوادونو سره د خپل شریعت
د ګټو او د خپل هیواد د ملي ارزښتونو د ګټو پر بنیاد باندې کله هر هیواد سره تعلقات کول غواړي دا د افغانستان خپله مثلا فیصله ده، خپله مرزي ده، هیڅوک په دې کې مداخلت نه کوي. د افغانستان او د هندوستان د دوستی په هکله یا د افغانستان او د پاکستان د دوستی په هکله باندې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ په کمنټ کې له مو سره شریک کړئ.